صدر سے په اجازه باندې دغه څو شعرونه چې د چا په لاس کې چې زما د ژوند اختیار دی یاره د چا په لاس کې چې زما د ژوند اختیار دی یاره هغه ته ووایه چې دا یو سړی خوار دی یاره نه د چا په لاس کې چې زما د ژوند اختیار دی یاره هغه ته ووایه چې دا یو سړی خوار دی یاره چې څوک دروغ وایي هغه پکې مزې وکړلې چې څوک رښتیا وایي هغه پکې بدار دی یاره مننه چې څوک دروغ وایي هغه پکې مزې وکړلې چې څوک رښتیا وایي هغه پکې پدار دی یاره زما په ښار کې د ګلونو دکان یو هم نشته هر یو سړی د کپنونو دکاندار دی یاره ډېره مننه زما په ښار کې د ګلونو دکان یو هم نشته هر یو سړی د کپنونو دکاندار دی یاره د ژوند تصویر ته په شلېدلې ګریوانه کې ګورم خدای خبر دی چې نظر دی که ازار دی یاره مننه د ژوند تصویر ته په شلېدلې ګریوانه کې ګورم خدای خبر دی چې نظر دی که ازار دی یاره مونږ قافله کې د اوښانو په شا سپو خوړو ګینې مومنده زموږ خپله هم تلوار دی یاره صدر صاحب دغه څو شعرونه ځکه چې ډېر د لرې نه راغلی یم نو په تاسو مو حق جوړېږي مننه چې کوم خلک روان دي وړاندې ځي زما په سر هم هغه خلک خاورې بادوي زما په سر مننه چې کوم خلک روان دي وړاندې ځي زما په سر هم هغه خلک خاورې بادوي زما په سر تر څو پورې به دا زما په سر ډالرې اخلي تر څو پورې به دا لوبې کوي زما په سر سالار صاحب ما وکړه ستا دپاره ملنګي په هره لار ته وکړه مسته زندګي زما په سر ما وکړه ستا دپاره ملنګي په هره لار ته وکړه مسته زندګي زما په سر هغه ته به زه بله شم په شان لکه د شمې هغه که د تیارو نه راوځي زما په سر مومنده د یارانو راته نیت بیخي ښه نه دی ګزار به خامخا یو ورځ کوي زما په سر ډېره مننه خوشحاله